السلام علیکم ملګرو د په ورلد کپ کې د پاکستان اولنی میچ د یو اس ای د امریکای ټیم دویم میچ ډیر زیات یو زبردست میچ شو، ډیر زیات یو خوندور میچ شو د یو اس ای د سایډ نه د پاکستان د سایډ نه. خو دغه څومره ټارګټ چې پاکستان ټیم یو اس ای ټیم ته ورکړی ډیر غټ ټارګټ و، خو که د هغې نه مخکې موږ راشو د یو اس ای ټیم او د پاکستان ټیم دغه مقایسه کول ته موږ ګورو. نو پاکستان ټیم د اویا او اتیاو کال نه لوبېږي او د یو اس ای چې دی دغه اولنی ورلد کپ دی، اولنی ځل باندې ورلد کپ ته راوتلی دی او د پاکستان په حساب باندې ډیر زیات کمزوري ښکاره کېدل، ځکه چې پاکستان ټیم ډېر غټ ټیم و، ډېر یو غټ بالینګ لاین ورسره دی، ډېر غټ بیټینګ لاین ورسره دی. او د یو اس ای ټیم ته که موږ وګورو صحیح ده د کاناډا ته یې 194 چیز کړي، خو د پاکستان په خلاف باندې د امریکایي ټیم ډېر زیات کمزوري ښکاره کېده، یو اس ای ټیم ډېر زیات کمزوري ښکاره کېده. څه وخت چې پاکستان ټیم مطلب وکټ یې ورکړې د لاسه 2-3 وکټې زر زر لاړې، د هغې نه وروسته بابر اعظم او شاداب خان ښه پارټنرشپ وکړو، خو یو غټ ټوټل چې ورکړو 150 ټارګټ چې یو اس ای ټیم ته پاکستان ټیم ورکړو، داسې لګېده د پاکستان د بالینګ د حساب باندې چېرې د یو اس ای ټیم به د پاکستان بالینګ په 110 باندې 120 باندې 130 باندې اوټ کړي او پاکستان ټیم به دغه میچ وګټي، خو داسې ونه شوله. یو اس ای ټیم زبردست بیټینګ وکړو، خاص کر پټیل پکې 50 والا، ارین جونز چې کوم په تیر میچ کې 190 سکور کړي هغه پکې 15 سکور وکړل، ذمواري واخیسته د خپل ټیم لپاره. اخري دلته به راشو چېرې پاکستان ټیم ټولو بالرانو بیکاره بالینګ کړی، ځکه چې که موږ د یو اس ای ټیم ته وګورو د پاکستان ټیم ته وګورو د پاکستان دغه بالینګ ډېر زیات مضبوط راځي او د یو اس ای ټیم دغه بیټینګ د پاکستان د بالینګ خلاف ډېر زیات کمزوری راځي. خو یو اس ای ټیم دغه میچ پرې نه غوښتو، بالاخره محمد امیر چې کوم اوور وکړو 315 سکور په هغه اوور کې ورکړل، په 19 اوور کې، او اخري اوور کې حارث رؤف ته بیا چې دی 15 سکور پاتې شو. حارث رؤف هغه 15 سکور ډیپینډ نه کړل، هغه دغه نه کړل، خپل ټیم له میچ ونه ګټو. میچ سوپر اوور ته لاړو، 15 سکور د یو اس ای ټیم واغست، 14 سکور د یو اس ای ټیم واغستل د حارث رؤف نه، او میچ سوپر اوور ته لاړو. په سوپر اوور کې به د یو اس ای ټیم چې دی 19 سکور ورکړل. محمد امیر ډېر خراب بالینګ وکړو، د شپږ بالونو په ځای باندې 10 بالونه وکړل چې 3 څلور وایډونه مو وکړل، او دغه شان په وایډونو باندې او په 22 سکور باندې تقریبا شپږ سکور دلته هم زیات لاړل. نو 19 سکور ټارګټ یو اس ای ټیم پاکستان ټیم ته په سوپر اوور کې ورکړو. هماغه وه چې سوپر اوور کې پاکستان ټیم افتخار او فخر زمان پر راوتلو سره سکور پوره نه شول، 9 وکړو 8 سکور وشو او دغه میچ یو اس ای په خپل نوم باندې کړو. څومره چې موږ د یو اس ای تعریف وکړو هغه به کم وي، ولې چې یو بهترین پرفارمنس شو په پروني میچ کې. بالکل د هغې باډي لینګویج ته که موږ وګورو، د هغې فیلډینګ ته که موږ وګورو، د هغې بیټینګ ته که موږ وګورو، د هغې بالینګ ته که موږ وګورو، مکمل یو ښایسته طریقې سره هغې دغه میچ وکړو. نو دغه میچ پرې نه غوښتو، یو اس ای بالکل بالاخره دغه میچ په خپل نوم باندې کړو. پاکستان ټیم له یو شرمناک شکست ورکړو او بل بالاخر افتخار چې دی 2 کیچونه ډراپ کړل، ډېر بیکاره فیلډینګ وکړو، ټول پاکستان ټیم بیکاره فیلډینګ وکړو او د هغې نه علاوه پاکستان ټیم بیکاره بالینګ هم وکړو. پاکستان ټیم ډېره بیکاره لوبه وکړه، هم په بیټینګ کې هم په بالینګ کې. اول خو دا چېرې یو وکټ که سخته نو پاکستان ټیم له پکار و چې کم از کم 180 سکور هدف یې ورکړی وی او بیا یو اس ای ټیم ډېر زر اوټ کړی وی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو خو لرئ، د الله په امان.